وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم رحمه الله. جناب ضیاء المشایخ، نور المشایخ او د دوی دا درنی او دینفالي روح پروري کورنۍ نعم الخلف بقية السلف جناب آغا صاحب پی اجازه او د جناب خلیفہ صاحب او د ناستو علماء کرام و مشایخ عظام او د اسلامی امارت د درنو مشرانو په اجازه باندې اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا سره لدی چې جناب خلیفہ صاحب دعوت را لګلې وو، خو دی ولایت دی بعض ډیرو ضروري چارو فواشته باندې کابل ته تللی وم. جناب رستیال والی صاحب ته مو هیله را لګلې وه چې د جناب خلیفہ صاحب جلسې ته به حتما تشریف وړئ. خو تاسې خبر یاست پرون ورځ د جناب د داخله وزارت سرپرست وزیر خلیفہ صاحب حافظه الله په کلیو په ساحه کې د جنوبي ولایاتو په سطح باندې یوه ستره جلسه او غونډه روانه وه. غونډې ته جناب خلیفہ صاحب د ټولو قومونو مشران، د ټولو ساحو مشهور علماء کرام او په ډېر ګڼ تعداد سره قومونه راغلي وو. درنه جلسه وه، هغې ته مونږ هم رابلل سوي وو. او بیا جناب خلیفہ صاحب ما ته ویلي وای له دغه مجلس ته سپارښت کړو نو شریک به وای دی نه کې ساحې ته د جناب خلیفہ صاحب جلسې ته ځان رسوو. ما ولایت امنیتي ځواکونو ته هدایت راولېږل چې ساحې ته ځان ورسوئ، امنیت ټینګ ونیسئ. او په همدغه تکل باندې وو. خو پرونه ناوخته چې مجلس خلاص شو، خلیفہ صاحب بیا وفرمایل چې په کابل کې یو مهم مجلس، یو داسې مجلس چې هغه یو تاریخ ساز مجلس ته، هغه مجلس ته بیا نسم رسېدلی. نو بناء که ته د ما په استازولۍ باندې د پکتیکا د نکې ولسوالۍ درانه دینفال او شهیدپال ولس ته جناب خلیفہ صاحب او د مجلس ټولو ګډونوالو ته په استازولۍ باندې لاړ شي، زمونږ سلامونه ووایي، زمونږ هیلې زمونږ ارزوګانې دي ولس ته ترجماني کې. نو زه به ډېر خوشحاله شم. نو هماغه و چې
پرون څنګه مجلس نه فارغ شو او فورون را روان سلو خلاره کې موټر راته خراب شو نو لږ ځنډنی شومه بنابر هر حال جناب خلیفه صاحب سراج الدین حفظه الله په ټول مجلس باندې سلامونه هم وایي او ورسره دنه کې درانه ولسته دنه کې مېړني غیرتي ولسته درانه احترامات وړاندې کوي د هغوی اکرام او قدر چې دغه ولس ته لري د هغه پوره ترجماني موږ نسو کولی چون دا ولس د تیر انقلاب په پیچلي او کړاوجن جریان کې د اسلامي امارت او د اسلامي فریضې د جهاد ستره ننګه کړې وه ډېر شهیدان یې ورکړي دي ډېره ستره قرباني یې ورکړې ده دا د شهیدانو زنګو دا د علماو زنګو دا د دینپالو زنګو دا د اسلامي امت د هغه کاروان زنګوله چې امید لرم له دغې لارې نه به ټولو اطرافو ته د علم او د جهاد رڼا خپرېږي د دغه ولس قرباني د جناب خلیفه صاحب د اسلامي امارت له مشرتابه او له ټول اسلامي امارت نه ورکې نه دي د ولس ته په ډېر احترام باندې قایل دي خدای دې وکړي چې زمونږ استازولي دا درانه ولس ته منظور او قبوله شي خبرې اوږدول نه غواړم دا د علم په نسبت باندې منعقد شوی مجلس ده چونه په شل کلن انقلاب کې ډېرې سترې قربانۍ تېرې شولې ډېر غمونه ناورینونه او ډېر غمونه او مصیبتونه په افغان ملت باندې وارد شوله خو البته لکه څنګه چې الله فرمایي جل وعلا شانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هغه وخت کله الله په ابراهیم علیه السلام باندې ازمېښتونه امتحانونه راوستله او دی په خپل امتحانونو کې کامیاب شو الله فرمایي فأتمهن هغه امتحانونه حضرت ابراهیم علیه السلام هغه پوره کړل دی پکې کامیاب پیاوړی او غښتلی راووته نو له هغه نه وروسته الله ورته وایي اني جاعلک للناس اماما زه تا د خلکو لپاره یو رهبر او پیشوا جوړومه د خلکو لپاره د امام جوړومه نو په پرتله باندې زه ویلی شم په افغان ملت باندې دا څلور لسیزې ډېر ستر ناورینونه وارد شوله په ډېر ستر ازمېښتو امتحان کې واقع شوله ډېر لوی کړاوونه او امتحانونه په دوی باندې وارد شوله دغه امتحانونه په نورو ولسونو په نورو ملتونو باندې وارد شوله خو البته اکثره پکې ناکام شوله خو په دغه پیړۍ کې په دې روانه پیړۍ کې دا دریم ځل ده چې افغان ملت له دغه امتحان څخه کامیاب راوځي یو ځل باندې انګریزان راغله ټوله دنیا یې لاندې کړه تقریبا دلته چې راغله د هغوی د فرعونیت خاورو سره خاورې شوله بیا شورویان راغله ملتونه یې له ستونې تېر کړي وه خو چې کله دلته راغله د علماو د قیادت په واسطه باندې د هغوی غرور او د هغوی د کبر ښکر دلته له خاورو سره خاورې شوله امریکا جمع ناټو بلکې جمع ټوله نړۍ دا هم دلته باندې راغله او ډېر په ډېر زور او طاقت باندې راغله په ډېر زر او زور باندې راغله په ډېر کبر او غرور باندې راغلل په ډېر جاه و جلال باندې راغلل په ډېر دهشت او وحشت باندې راغلل د افغان ملت په سرونو باندې هغه غمونه او مصیبتونه وارد کړله چې هغه د یو ملت له تحمل څخه ډېر لوړ وه خو افغان مېړنی ولس غیرتي ولس هغه ملت چې د تاریخ په هر پړاو کې کامیابي لاسته راوړې ده الحمدلله د دې شل کلن انقلاب څخه په ډېره کامیابه
باندې اعتراف وکړ لدغه امتحان افغان لړنۍ ولت افغان لړنۍ ملت په ډیره کامیابی سره په ډیره اتلوالي سره په ډیره سرلوړي سره د کامیابی درشل ته راووته نو زه امید لرم لکه څنګه چې الله ابراهیم علیه السلام په امتحانونو کې کامیاب کړ او د امتحانونو د کامیابۍ نه وروسته هغه د ټول بشریت لپاره لارښود شو نو زه امید لرم چې افغان ملت افغان لړنۍ ملت به د ازادۍ سرلاری وي دا به د ازادۍ رهبر وي دا به د خپلواکۍ رهبر وي دا ملت به انشاءالله د اسلامیت هغه ستوری وي چې ټولو خواو ته به د ازادۍ او د اسلامیت هغه لښکرونه خپرېږي له دغې لارې به انشاءالله د ازادۍ لښکرونه کافي کېږي له دغې لارې به انشاءالله نور ولسونه د ازادۍ روحیه اخلي له دغې لارې به انشاءالله ټول ملتونه د کفر او د اختلاق له دغه وحشت څخه د هغوی له منحوسیت څخه انشاءالله د ازادۍ هغه ستر ویاړ لاسته راوړي بنابر حال دا چون د علم او د دستاربندۍ مجلس ته نور بلې خواته نه ګرځم خو لکه څنګه چې د جهاد د سپېڅلې قربانۍ په واسطه باندې الله موږ ته یو لوی عظمت ویاړ افتخار راکړه نو زه دا امید هم لرم بلکې دا زیری درکوم چې سره له دې نه چې د انقلابونو په جریان کې د علم سلسله تعقیبوله دا ډېره ستره سخته خبره ده خو زه امید لرم افغان مېړني ملت لکه څنګه چې د جهاد دا سپېڅلې کلمه وپالله په ډېر غربت او په ډېر کړاو کې وپالله هغسې د علم او د مدارسو سلسله هغسې روښانه او ښکلاوره ساتلې ده چې نور ملتونه دا ښکلا نه لري نو لکه څنګه چې نن د اسلامي نړۍ د سیاست مرکز افغانستان جوړیږي انشاءالله امید لرم د اقتصاد مرکز به افغانستان جوړ شي د علم مرکز به افغانستان جوړ شي د دانش مرکز به افغانستان جوړ شي دا به انشاءالله داسې دانشکده وي چې له دغې لارې نه به انشاءالله د تصوف نبوغ هم خپرېږي له دغې لارې نه به د شریعت علوم هم خپرېږي له دغې لارې نه به د سیاست هغه لار هم خپرېږي وما ذلک علی الله بعزیز بنابر حال زه خبره اوږدول نه غواړم چې دغې نه کې ولس درانه ولس احساسات د هغوی قرباني د هغوی درنښت چې اسلامي امارت دی لري جهاد دی لري علوم دی لري د هغه ټولو تقدیر او تحسین کوم او دا راغلو مېلمنو ته بیا ښه راغلاست وایم الله دې د هغوی راتګ د دغې ساحې لپاره د الله فیض و برکت او د راتلونکي د ښه پرمختګ در راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین